سلامونه. امید لرم چې تاسو ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوي درس سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، تیر شوي درس کې موږ د دریم ګروپ افعال هغو په اړه مو خبره کړې وه چې دریم ګروپ افعال به موږ څنګه په پاسې کمپوزې کې به استعمالوو. بیا یو ورور کمنټ کړی و، د غوښتنه کړې وه چې د واغ سره ځان ته یو ویډیو جوړه کړه چې واغ موږ څنګه په پاسې کمپوزې کې دا استعمالولی شو. واغ ویل کېږي ټو سی، کتلو ته په انګلیسي کې ورته وایي ټو سی، کتل، لیدل. نو واغ ما دلته د ټولو ضمیرونو سره راوستلی دی، ټولو ضمیرونو سره مې دې نه استفاده کړې ده. دې کې څه تغیرات راځي هر کله چې دا تاسو پاسې کمپوزې کې استعمالوئ. واغ به تاسو دریم حالت ته بدلوئ هر کله چې دا تاسو پاسې کمپوزې کې استعمالوئ، لکه څنګه به چې په پریزنټ پرفیکټ کې موږ دریم فارم چې کوم د ورب هغه هم استعمالو. دلته په پاسې کمپوزې کې تاسو دریم حالت چې کوم د ورب دی هغه به تاسو راوړئ او هغې نه مخکې به تاسو واغ راوړئ. چې کوم موږ سره کومکي افعال دي هغه د دې سره واغ نه موږ استفاده کوو. صحیح ده، اتخ په نه راوړو. نو ما د ټولو ضمیرونو سره جملې جوړې کړي، تاسو ورته غوږ شئ، زه درته وایم. اولنی دی ژ وو. وو چې کوم دی وی او یو دا د واغ دریم حالت دی. هر کله چې تاسو پاسې کمپوزې ته اړوئ نو دا دې حالت ته تغیریږي. دغسې دی tu as vu، il a vu، elle a vu، on a vu، nous avons vu. صحیح ده، تاسو به واغ استعمالوئ هر کله چې تاسو واغ په پاسې کمپوزې کې راوړئ. د هغې مین ورب نه مخکې چې کوم کومکي افعال تاسو استعمالوئ هغه به تاسو واغ راوړئ. صحیح ده. vous avez vu، ils ont vu، elles ont vu. نو دغه د واغ استعمالول دي په پاسې کمپوزې کې. د ټولو څومره چې موږ سره ضمیرونه دي ټولو سره په دغه یو حالت کې راځي. صحیح دی. وو چې کوم دی دا د واغ دریم حالت دی. صحیح دی، دریم حالت دی د فعل واغ. زه یو ځلې بیا تاسو ته تکراروم. j'ai vu، tu as vu، il a vu، elle a vu، on a vu، nous avons vu، vous avez vu، elles ont vu، elles ont vu. نو دا د واغ سره د ټولو ضمیرونو سره موږ جملې جوړې کړې او واغ موږ دغسې په دغه ډول باندې په پاسې کمپوزې کې استعمالولی شو. که کوم ملګری پوښتنه لري تاسو خپله پوښتنه کمنټ کولی شئ، زه په هغې باندې په راتلونکي کې بیا تاسو ته ویډیو جوړولی شم. درس همدومره و، په مخه مو ښه.